الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق من محبت سر درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زما قابل قدر مسلمانانو، ما چې تاسو وړاندې کوم آیتونه تلاوت کړو، الله جل جلاله په دې کې د مسلمانانو د مقام ذکر کړی. هغه مقام چې مسلمانان، مؤمنان، سړي او ښځې، انسانانو او پیریانو دواړو کې چې د هغې همیشه د پاره کم مقام دی او کم دار باقی دی، د هغې ذکر په دې آیتونو کې الله جل جلاله کړی دی چې هغې ته ویل کېږي جنت. جنت دا الله جل جلاله د رضا مظهر دی. چانه چې الله جل جلاله خوشحاله شي نو الله جل جلاله ورلا په انعام کې جنت ورکوي، او چې چانه الله جل جلاله خفه شي، ناراض شي دی، نو بیا ورلا په غضب او په غصه کې هغه جهنم ورکوي. او جهنم د الله جل جلاله د غصې مظهر دی. جنت دی کې الله جل جلاله د مؤمنانو مسلمانانو د پاره همیشه د پاره داسې نعمتونه تیار کړی دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. چې تر اوسه پورې نه د چا سترګو لیدلي دي، نه د چا په تصور کې هغه تیر شوي دي، په زړه کې هغه راغلي دي، او نه د هغه نعمتونو باره کې په حقیقت کې چا اورېدلي دي. داسې نعمتونه چې همیشه باقي پاتې کېدونکي دي، الله جل جلاله به چاله ورکوي. الله پاک فرمایي: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه څوک چې خپل رب ته د ودرېدو نه وېرېدو، جنتان، دو جنتونه به الله جل جلاله ورکوي. چې د چا په زړه کې د خپل رب، د خپل مالک او د خپل خالق هغه یره موجودي، خوف او خشیت موجودي، نو الله جل جلاله هغه له جنت ورکوي. ګوره الله جل جلاله به د قیامت په ورځ حساب کتاب کوي. بعض دو ډلې وي، اصحاب الیمین او اصحاب الشمال. اصحاب الیمین خی طرف والا، خلاص والا، دا جنت والا دي. اصحاب الشمال ګس طرف والا، ګس لاس والا، دا جهنم والا دي. دغه دو ډلې وي، نور هیڅ قسمه ډلې نشته. او الله جل جلاله په هغه ورځ داسې فیصله کوي چې دا هغه فیصلې رد کوونکی هیڅوک نشته، او دا فیصله به د همیشه دپاره، ځکه چې دا داسې زندګي ده چې هغه زندګي ختمېدونکې ده. نو الله جل جلاله فیصله وکړي د یو ډلې دپاره د جنت او د یو ډلې دپاره د جهنم. خو په دې مؤمنانو مسلمانانو کې به بعضې خلک داسې چې هغې به د خپلو ګناهونو د وجې نه، د خپلو نافرمانو د وجې نه جهنم ته لاړ شي. نو چې کله دې جهنم ته لاړ شي او د هغې باره کې د جهنم فیصله وشي، نو شهیدان، پیغمبران، علما، حافظان، دغه نیکان خلق به د چا په حق کې چې د جهنم فیصله شوي دې کې د ډیرو خلکو سپارښونه به دا خلک شهیدان به سپارش کوي، حافظان به سپارش کوي، او علما کرام به سپارش کوي. دا پیغمبر علیه السلام به په خپل سپارش کوي. هغه سپارش هغې ته شفاعت عظما وایي. د سپارش نه پس به بیا ډېر خلک جهنم ته لاړ شي، ځکه چې هغې به د جهنم مستحقي د خپلو نافرمانو د وجې نه، د خپلو ګناهونو د وجې نه. نو چې کله دې جهنم ته لاړ شي نو د هغې لپاره یو مقرره سزا ده. د هغې سزا نه پس پې الله جل جلاله جنت ته راولي، جهنم نه به راوباسي. او کوم سړی چې صرف یو پیره جهنم ته لاړې، د هغه مرتبه او مقام به د هغه کس نه ښکتی
چې کم کس پاول ځل جنت ته تللی اگر چې په جنت کې به چاته دا نه محسوسېږي چې زما د ده نه کمه مرتبه ده چې د کومو خلکو کمې مرتبې دي هغې ته به دا نه محسوسېږي چې زما د هغه نه کمه مرتبه ده خو چې د چا اوچته مرتبه ده هغه ته به محسوسېږي چې د پلانکي نه زما مرتبه او زما مقام اوچت دی نو چې اخیری جنتی د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخیری کس چې د جهنم نه راوځي وایي هغه به ډېرې زیاتې چغې وایي الله ته چې یا الله زه خو دې اور ډېر زیات وسوځولم او ډېر پریادونه به ورته کوي نو الله جل جلاله به د جهنم نه رالرې کړي او د جهنم خوا کې به یې راوباسي خو د جهنم هغه تپش او هغه لمبې د هغې به دومره تپشي او دومره ګرمي به چې هغه به د هغې نه هم تنګ شي نو چغې به شروع کړي الله جل جلاله به ورته وایي چې یا ابن آدم ای د آدم زویه وایه څه چل دی دی به ورته وایي چې یا الله ته خو زما رب او ته زما مالکی او ته زما خالقی ولا صفتونه به ذکر کړي چې یا الله ما د دې جهنم د خوا نه لږ لرې کا زه خو د دې مستحق نه یم چې جنت ته لاړ شم خو د دې جهنم نه مې لرې کا د دې ګرمۍ نه او د دې د اور نه زه دا تنګ شوی یم هغه سوری دی سوری به وویني چې دې سوري ته مې بوځه نو الله جل جلاله به ورسره واده وکړي ورته به وایي چې ما سره واده وکړې د آدم زویه چې د دې نه پس به ګوره بل څه نه غواړې هسې نه چې نور څه وغواړې هغه ورته وایي چې ستا په عزت ستا په جلال او ستا په ذات مې د قسم یو غټ غټ قسمونه به وکړي غټ غټې وعدې به وکړي مواثیق عهود به وکړي چې د دې نه پس هېڅ نه غواړي الله جل جلاله فرشتو ته وایي چې د اجازت ورکړي دی به هغه یخ سوري له لاړ شي هلته به ډېره ښکلې د سکون ساه واخلي چې کله هغه سوري ته کښېني نو بیا به څه وخت پس دی یخې اوبه وویني او د هغې نه ښکلی سوری به وي د هغې نه ښکلې ونې به وویني ونې بوټي به وویني او ښکلې ښکلې اوبه به وویني چینې به وویني دی به چې دغه ډېرې ښکلې خوږې اوبه ماته ښکاري او ډېرې ښکلې سوری دی هغه دی او ډېرې ښکلې ونې دي هغلته نو دی به بیا الله ته اواز وکړي چې یا الله او دا چغې به ورته وایي چې یا الله بس ګوره دلته اوبه نشته دی او هغه د څونه ښکلې خوږې اوبه دي بس ما له اجازت راکړه چې زه هلته لاړ شم الله پاک ورته وایي چې تا واده کړې وه چې زه به بل څه نه غواړم وایي چې ګوره ته زما مالک یې بس وایي صرف دغه دنه غواړم چې د اوبو خوا ته ورشم او هغه سوری د دې سوري نه ښکلی دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته حدیث بیانو او مسکی کېده به هغه الله جل جلاله به ورله اجازت ورکړي چې زه لاړ شم هلته به لاړ شي هلته به یخې اوبه وڅښي سوري ته به ښه مزېدار د سکون ساه واخلي بیا به دی جنت وویني د جنت دروازه به وویني او جنت کې چې کوم خلک لوبې ټوکې کوي او هلته شور به جوړ کړی او جنتیان به خپل ګپې شپې لګوي حورې به ورته په خپلو ښکلو اوازونو کې ګانې وایي نو هغه چې دی واوري نو دی به الله ته سوال وکړي چې یا الله ګوره زما ملګري دوستان ټول په جنت کې دي زه خو د دې مستحق نه یم چې جنت ته مې بوځه خو بس صرف دا ملګري دوستان راته وښایه چې دې ته خو تماشه وکړمه لږ غوندې ځای راله په جنت کې راکړه بس چې دې ته صرف ګورم تماشه ورته کومه نور خو زه د څه مستحق نه یم نو الله جل جلاله به ورته وایي چې ای د آدم زویه ما اخدعک څومره دوکهبازې څومره چالبازې تا څومره دوکې ما سره وکړې تا اوس ما سره واده کړی وه قسمونه دې خوړلي وو چې زه به تا نه څه نه غواړم ته بیا غواړې وایي یا الله ګوره څوک چې په جنت کې وایي هغه منحوسه نه وي هغه ښه خلک وي او د جنت نه چې څوک باري نو هغه سپېروي نو ما مه سپېره کوه وایي جنت کې را لږ غوندې ځای راکړه نو الله جل جلاله به ورته ووایي چې نور غواړه نور څه غواړې نو دی به وایي چې یا الله دا غواړم دا غواړم جنت کې دومره څیزونه غواړم دی به نور څیزونه غواړي خوراکونه به غواړي حورې به غواړي خادمان به غواړي او قسمه قسم خوراکونه هر څه به غواړي بیا به ورته الله پاک وایي چې نور څه غواړه نو هغه به وایي چې بس دا ډېر شی دي بیا به ورته الله پاک وایي دا مې هم دله درکړو دا مې هم درکړو دا مې هم درکړو دا مې هم درکړو دا مې هم درکړو نو هغه به نور هم خوشحاله شي بیا به ورته الله جل جلاله وایي چې ای زما بنده تا له د دې هر څه په لس چنده باندې ما درکړو چې دا ورته وایي نو هغه بنده به وایي وخاندي وي به چې یا الله ګوره ته ما سره ټوکې کوې ته خو د بادشاهانو بادشاه ته خو د عرش او فرش مالک او ته خو زموږ حقیقي خالق او رازق ته هم ګوره موږ سره ټوکې کوې اوس زه لس چنده د دې
برابر زه چېرته مستحق یم وایي صحیح راته ووایه الله پاک وایي زه ټوکې نه کوم چا سره چې ما درته څه وویل د هغې په لس چنده به تا ته میلاوي دا به هغه اخري جنتي چې جنت ته لاړ شي الله جل جلاله به ور په لس چنده باندې ورکړي نو جنت دا د الله جل جلاله د رضا او د مظهر دی او د الله د رضا مقام دی په جنت کې به الله جل جلاله قسمه قسم نعمتونه تیار کړي الله پاک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په قرآن کې ځای په ځای وایي دا جنتیان به په جنت کې په تختونو باندې ناسي یو بل ته مخامخ گپې شپې به لګوي الله جل جلاله په جنت کې دې له قسمه قسم خوراکونه ورکوي هر جنتي له به الله پاک ذاتي څلور نهرونه ورکوي انهار من ماء غیر آسن الله به د اوبو نهر وله ورکړي داسې اوبه چې خرابېږي به نه وانهار من لبن لم یتغیر طعمه الله به د پیو نهرونه ورله ورکړي داسې پی خالص پی وي لم یتغیر طعمه د هغې خوند به نه بدلېږي دلته خالص پی به سړي سترګې ړندې شي او وانهار من خمر لذة للشاربین د شراب نهرونه به وله ورکړي چې د هغه شراب به څکونکو ته مزه ورکوي لذة للشاربین او وانهار من عسل مصفى الله به ولې د شاتو نهرونه ورکړي داسې صفا شات وي خالص شهد وي او د هر جنتي به ذاتي دا څلور نهرونه دا څلور د پیو د اوبو د شاتو او د شرابو نهرونه به د ذاتي هغه داسې شرابي چې انسان یې وڅکي نو په سر باندې به خوږوالی نه راولي یعنې سرخوږی به نه راولي په سر باندې به درد نه راولي په عقل به تیاره نه راولي لکه څنګه چې دنیا شراب سړی وڅکي نو په عقل یې تیاره راشي په سر یې درد راشي او دی بیا په ځان نه پوهېږي هغه داسې شراب نه هغه خالص شراب خالص ختامه مسک او اختتام بداغي مهر بداغي هغه د مشک نه لګیدلې مشک باندې باغي مهر لګیدلې من رحیق مختوم الله په کوم دا خالص شراب دی خالص هر جنتی ته بدا ملاويږي قسمه قسم میوه با الته بدا هر جنتی خپل یو حسنی هر جنتی بدا درې دیر شکالي دا درې دیر شکالي عمر داسې چې انسانو په دنیا کې چې درې دیر شکالو ته ورسي نه د ترقی کوي او نه د تنزل کوي تر 40 پورې د پځه ولاړي د 30 کال عمر به یې دی به مستقل کامل ځوان وي او د هر جنتی له الله جل جلاله د سلو ځوانانو د دنیا عمر طاقت ورکړي او هر جنتی له الله جل جلاله او دعا یا حور ورکړي دا د یو شهید بارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث ارشاد فرمایلی دی چې دعا یا حور بولا الله ورکړي امید دی چې هر مؤمن مسلمان چې جنت ته لاړ شي هغه له الله دعا یا حور ورکړي دا او د دې چې کومه دنیا کې ول الله جل جلاله خزي ورکړي دی بیبيانې دي دا کچره جنت ته ور سره لاړې نو دا نور حور سرداري بيد الله باغی د سرداري ورکړي بهرحال الله جل جلاله په جنت کې د ځوانانو لا د سړو لا به تدریج کال عمر ورکړي او جنکی به وته پیغلی پیدا کړي سوار لس کال عمر به فجعلناهن ابکارا عربا اترابا الله جل جلاله فرمای ان انشأناهن انشاء ودا من پیدا کړی دی یو خاص انداز سره فجعلناهن ابکارا او پیغلی دي وعربا اترابا محبوب او همزول دي دا الله جل جلاله جنتیان له ورکړي الله جل جلاله قسمه قسم خوراکونه تیار کړي دا دلته په دنیا کې چې کم فروټ دي او کم میوه دي عمدغه شان میوه په جنت کې یعنی موږ به پیژنو چې دا سیو دی مثلا دا اندوانه ده دا خربوزه ده دا خټکې دي دا مالټي دي دا امونه دي عمدغه شان به موږ پیژنو خوند او ذایقه به د دین خولي دا څنګه چې دلته په کاربېډو څنګه پاخه شوی الته هم په کاربېډو پاخه نه په کاربېډو باندې پاخه شوی ابا الله جل جلاله په خپل قدرت سره پاخه کړي او به د ذایقه او خوند به د دینه بختوري صرف مشابهت به د دې سره موږ به پیژنو دا چې انارونه وي چې انار رامات کې انار په من نیم کې نو په منځ کې به یو خولي جوړه راوځي جوړې دا خلکو ډېرې خوښي د خزو بیا ډېرې خوښي نو الته الله جل جلاله دی جنتیانو حورو او سړو ټول به اویا جوړې اچولي نو بیا خلک چې په اویا جوړو وسکي دنیا کې انسان وګوري څو جوړې اچولي دي طالبانو لاندې بنین ځان لا چولې به کمیسه چولې به صادر واسکټ به چولې اوس ګرمي ده یخنۍ کې به یو واسکټ به بل واسکټ مور چولې چا دوه درې بنین نه چولې او سره پټکې می زمونږ
نو دا شپږته جوړې خو موږ په دنیا کې اچولي هلته به الله جل جلاله د خوبصورتۍ دپاره د حسن دپاره اویا جوړې هر جنتي له ورکړي هرې حورې به اویا جوړې اچولي خو دغې اویا جوړو کې الله جل جلاله به دې له دومره حسن ورکړی چې هغې کې به د جنتي د خپلې حورې ښکاري د دې دا دننه جسم به ورته ښکاري د خوبصورتۍ د وجې نه او خوله په جنت کې نشته دی چې بدبو د خوله که رام شي نو د مشکو د عنبر غوندې خوشبو به ترې خېږي هلته دا پوزې دا کڼ نشته دی او غټ او دسماتی وړوکې او دسماتی نشته دی خوراکونه به کوي یو اډرقې به وکړي او اډرقې نه به د مشکو د عنبر خوشبو ځي او هر څه به عزم شي یا به نور خوراکونه کوي لوږه تندم نشته دی یوه تاسو وایي چې خوراکونه به داسې نو خوراکونه به د مزې دپاره مزې دپاره لکه سړی چې د چا میلمه شي نو په خوراکو کې د هغې نه پس پل فروټ راوړي ورته وایي موږ خو ډېره وخوړه ځان هم موړ کړی نور ځای پکې نشته خو بیا هم ورپسې هغه پل فروټ وخوري د مزې دپاره یې وخوري نو دغه شان هلته چې کوم خوراکونه الله جل جلاله جنتیانو له تیار کړي دي هغه خوراکونه صرف د مزې دپاره دي صرف د لذت دپاره دي او دغه جنتیان به یو بل چکرې به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله په جنت کې به اسونه وي و یا اسونه به وي خو هغه به الوزي د سرو زرو یاقوتونه جوړ شوي اسونه به وي هغه به الوزي او په هغې باندې به دا جنتیان کینی او چکرې به وي یو بل خواله به هم ځي دوستانو ملګرو څنګه دنیا کې سړی چکرې وي دغه شان به هلته هم چکرې وي خو هلته به هېڅ قسمه تکلیف غم بیماری او هېڅ قسمه مصیبت او اکسیډنټ هم هېڅ څه به هم نه هلته الله جل جلاله فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې تاسو نفسونه ستاسو زړه چې څه غواړي په دې جنت کې به تاسو ته میلاویږي ولکم فیها ما تدعون او په دې جنت کې به تاسو ته هغه څه میلاویږي چې څه تاسو غواړئ نو د انسان په زړه کې چې څومره خواهشات دي د انسان جوړې خوښي نو هلته به د ښکلې ښکلې جوړې میلاویږي د انسان کورونه خوښي الله به له ښکلې ښکلې بنګلې هلته ورکړي د انسان دا ګاډي خوښي جازونه خوښي چې زه پکې الوزم نو اسونه به له جازونو په شکل کې ورکړي او د انسان بازار ته تګ هم خوښي که نه نو هلته به بازار هم لګي په جنت کې به څه لګي بازار به لګي هلته به داسې بازار نه وي چې تاسو به وایئ چې دا اوس ډېره ګراني ده غریب سړی په بازار تېرېږي نو خفه کېږي هلته به داسې بازار نه وي هلته به دې نه خوبصورته بازار وي او یو ناشنا به پکې دی چې بازار کې به شکلونه هم خرڅېږي دلته که یو انسان ډېر زیات مالدار شي د ټولې دنیا هم باچا شي په شکل ځان نه شي بدلولی تغیر پکې راوستی شي کریمونه ویمونه به ځان ولګوي او ځان باندې خټې مټې ولګوي بدل را بدل کړي ځان خو شکل بدلولی نه شي او هلته جنت کې به بازار لګي په هغې کې به شکلونه خرڅېږي یو سړی ووایي چې یاره یو شکل لاوالي هغې خوښ شي چې دا مې ډېر خوښ شو نو هغه شان به شي دی خو داسې علامې به په دې کې موجود دي چې دا هغه علامونه به انسان پېژندلی کېږي هغه علامونه به د خپلې حورې به په کور کې پېژني ښه ازنه تاسو وایئ چې شکل هم بدل شي به یې هلته پېژني پیژني به داسې علامې به پکې موجود دي چې هغه خپلې حورې به یې پېژني الله جل جلاله به دې جنتیانو ته ووایي چې ای زما بندګانو تاسو ته د څه نعمت کمی خو نشته ځکه چې دې ټولو جنتیانو ته به د میلمنو په شان هر څه میلاوي بغیر د څه تکلیفه بغیر د څه محنت او مشقته الله جل جلاله فرمایي نزلا من غفور رحیم او دا میلمانه به د چای دا به د رب العالمین میلمانی دا الله جل جلاله میلمانی چې زمونږ څوک میلمه شي موږ څومره اکرام او عزت کوو نو چې د الله میلمه شي څومره اکرام او عزت به کوي نو دا به د رب العالمین میلمانی الله جل جلاله به ورته وایي چې زما بندګان څه کمی خو درته نشته ټول به ورته وایي چې یا الله هر قسمه نعمت موجود دی چې څه زمونږ زړه غواړي هغه موجود دی هېڅ کمی نشته الله جل جلاله به ورته یو کمی شته الله جل جلاله ورته خپل دیدار ورکړي الله دې موږ ټولو ته نصیب موږ عملونه زمونږ د اخلاق زمونږ د کردار زمونږ عبادات زمونږ صدقې دا د دې قابل نه دي چې موږ په جنت ته لاړ شو بیا جنت کې د الله دیدار مستحق شو او الله نه به غواړو چې الله موږ ته به په خپل فضل او کرم مهربانۍ سره موږ ته دا نعمتونه نصیب بهرحال الله جل جلاله به خپل دیدار وکړي او دا جنتیان به چې د الله دیدار وکړي یو سکند چې د الله دیدار وکړي نو دینه به د زرو کالو هغه نعمتونه او خوشحالۍ ایرې شي دومره خوند او مزه او لذت پی په هغه دیدار کې
غدوة وعشیه. بعضې خلک په داسې چې هغوی به سهار او ماښام د الله دیدار کوي. په جنت کې سهار او ماښام نشته، خو داسې پردې مردې به لګېدلي چې هغې نه به دې مخصوصي چې دا سهار شو دا ماښام شو چې څنګه دلته هغه ترتیب شو، نه پکې هفتې شته نه میاشتې شته، خو د سهار او ماښام په مقدار یعنې په دومره ټیم کې زر زر به هغه ته الله جل جلاله خپل دیدار ورکړي. چاته په هفته کې چاته په میاشت کې، یعنی هر نیک عمل انسان د هغه د عمل مطابق به هغه ته الله خپل دیدار نصیب کړي. او کله چې دا جنتیان د الله دیدار وکړي، دغه دیدار د وجې نه دی به دومره خوبصورته شي چې دی لاړ شي کورونو ته، نو خپلې بیبیانې او حورې به ورته وایي چې تاسو نن څه عمل کړی دی، تاسو چېرته تللي وې چې الله جل جلاله تاسو دومره ښکلي شوي یې. هغوی به ورته وایي چې موږ نن د الله دیدار کړی دی. نو د الله د دیدار د وجې نه به جنتیان نورم خوبصورته شي. الله جل جلاله به ورته وایي چې د څه نعمت کمی شته، وایي نه جي هغه یو نعمت کمی وایي هغه مونږ ته یا الله تا راکړه، وایي نه یو بل نعمت هم شته چې د هغې کمی شته دی. ټول جنتیان به متوجه شي او په تعجب کې به پرېوځي چې د دې نه اعلی نعمت به شي. الله جل جلاله به ورته د خپل شان مطابق، د خپل شان لایقه مطابق د سورې رحمان تلاوت شروع. د سورې رحمان تلاوت به الله جل جلاله وکړي. ګوره دا قرآن مجید الله جل جلاله مونږ ته رانازل کړی دی. نو د پیغمبر علیه السلام امت خو دا واورېده، دا یې ولوستو، خو تېرو امتونو خو دا نه واورېدلی که نه. نو الله جل جلاله په خپل اواز سره به دې ته هغه تلاوت وکړي. هغه به دومره خوبصورت دی چې د جنتیانو نه به ټول نعمتونه یې هېر شي. دا لمحه الله جل جلاله مونږ ټولو ته نصیب کړي. محترمو، جنت کې چې څومره نعمتونه الله تیار کړي دي، دغه ټول نعمتونه زمونږ او ستاسو دپاره الله تیار کړي، د مسلمانانو دپاره. هر مسلمان مؤمن د الله دوست دی. یو پیاره جبریل علیه السلام ته الله پاک ویلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیه السلام ته الله پاک ویلو چې لاړ شه د جنت چکر ولګوه. الله جنت پیدا کړ، جنت نعمتونه پیدا کړ چې د جنت سیر یې وکړو. نو جنت کې چې هغه اعلی اعلی نعمتونه هغه ولیدلو، نو جبریل علیہ السلام الله پاک ته وایي چې یا الله ستا په بندګانو کې به یو کس هم داسې پاتې نه شي چې هغه دې جنت ته لاړ نه شي. ځکه دې کې چې دا کوم نعمتونه تا تیار کړي دي، ټول به دا شوق او جذبه کوي، ځان به مړ کوي، خو دې جنت ته به ځان رسي. دا خو دونه ښکلي نعمتونه تیار کړي دي. بیا الله جل جلاله دا جنت دې ته چې کومه لاره تللې ده، د دې چې کوم چت دی، هغه هر ټول جنت ګیر چاپېره چاردیواري دای په مکاره. حجبت الجنة بالمکاره، حفت الجنة بالمکاره. په مکاره سره دا جنت پټ کړو. په سره مکاره سره، په مونځ او دس سره، په عباداتو سره، په زکات سره، په صدقو سره. صدقه خو ډېر ګران کار دی که نه؟ اوس مال ورکول دا خو ډېر ګران کار دی، ځکه چې مال سره د انسان ډېر زیات محبت دی. دا ټول رهن سهن ځان ستړی کول دا ټول د مال لپاره، او هغه مال چې تا په مشقت سره ګټلی هغه بیا خرچه کول دا ګران کاري. خو چې چا په زړه کې د الله مینې، د الله عشقي او د جنت دا نعمتونه مخې ته نو هغه ته مال خرچه کول په جومات کې یا په مدرسه کې په طالبانو عالمانو باندې هغه آسان. زموږ په جومات کې کار شروع دی، تاسو نه هېڅ قسمه مطالبه نشته، خو په خپله خوښه باندې خپل حصه چې څوک په جومات کې اچوي، او جومات کې دا کوم کار شروع دی دا د اسایش شروع دی، یعنې دا جومات ښکلی کوو مونږ او خلک خپل کورونه ښکلي کوي که نه؟ جنت به څومره ښکلی، جنت به ښکلی که نه؟ د چا بدرنګه جنت خوښ دی؟ نه دی خوښ که نه؟ چې بدرنګه جنت او په جنت کې بیا څښا کور د چا خوښ دی؟ نه. نو بیا چې په دنیا کې مونږ د الله کور جوړو، نو چې څومره مونږ د ښکلی کړو د الله کور، دومره ښه خبره ده. نو چې څوک هم خپل طاقت لري، وس لري، نو بیا محمد علی بای دی، باباګان دي، دا مشرانو یا ما سره هغه میلاو شي، خپل امداد او خپل وس پکې وکړي، خپل طاقت مناسب هر سړی امداد کوي. دا موج دا لږې دي یا ډېرې دي، او یو سړی په خپله نشي کولی، نو الدال علی الخیر کفاعله، بل ملګري ته ووایي چې بایي دغه شان زموږ په جومات کې کار شروع دی، نو که هغه څومره پیسې ورکړي نو الدال علی الخیر کفاعله، په دې کې پوره برخه ستان ده.
بہرحال اللہ جل جلالہ دا جنت پڑھ کو پا مکارہو بانے پا مصیبتونو بانے تکلیفونو بانے پا بیمارو بانے لیکن تاسو گورے پا دنیا کے چکم نیک خلق باقی بانے دیر زیادہ امتحانات راضی دیر بیمارے پہ راضی کل نا کل اللہ جل جلالہ دا خپل مسلمان مومن بندہ دا پارا پا جنت کی یو اعلیٰ مقام مقرر کرے خود دا عمل دا غی مطابق نہیں چاہا پہ حلتا ورسی نو اللہ پاک پہ بیماری راولی سو مصیبت پہ راولی تکلیف پہ راولی دا مسلمان بندہ پا دی مصیبت و تکلیف بانی صبر کی دے داوئی چی انا للہ و انا الیہ راجعون دے وی ما اصاب من مصیبت الا بیزن اللہ دا مصیبت صرف دا اللہ طرف نپا ما باندی راغلے دے اللہ بے ختمی گورے زمان استاذ خوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغنا خکل شوکو داغنا خکل اخلاق والا شوکو داغنا نیک عمل شوکو او داغنا خوخ بند شوکو نو کنا دا اللہ پانیز باری محبوب دا پیغمبر علیہ السلام نے سوچتا با دنیا کی نو و داغی باوجود پاغمان سمر تکلیفو نراغلی دی یو پیرو تا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویچی یا رسول اللہ پتا بانی سخت و رسکم تیر شویدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے لو پا سخت و رز کی ٹولنا سخت و رز ما بانی دا طائف رز و طائف چیزال دلالما یو دری سرداران و غیر میں دعوت ورکو دا اللہ دین طرف تا دا جہنم نا دا بچکی دو دا پارا دا جنت تطلو لارا میں ورتخو دلا و یغیغ دعوت نمن الخپری دا چی خپل نوکران خادمان او ماشومان و ما بسی ولگول او پکانو بانی وشت کوئی زه بیا نه پوهېدم چې زه په کومه راغلی یم او په کومه روان یم ځکه چې په وینو باندې زما ټول بدن هغه لتپت شوی و د وینو نه مې ټول وجود ډک شوی دومره سخته ورځ وه چې فرشتو ته په هغه ورځ باندې رحم رالی اسمان او ځمکې ته رحم رالی ټولو مخلوقاتو ته رحم رالی او الله ته چې یا الله ته موږ له اجازت راکړه چې موږ ستا د محبوب مدد وکړو جبریل علیه السلام الله پاک راولېږو او د غرونو فرشته ورسره وه الله پاک جبریل علیه السلام ته ویل جبریل علیہ السلام اللہ تا درخواست کو چی یا اللہ مال اجازت راکا بس اجازت ولا ورکو وی ورشے تاسو داغن اجازت والے چی اگر دسنگ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاغیر آلو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویلو وی ما سر چی دا کم فرشتہ دا غرون فرشتہ دا او دا وی چی بس تاسو صرف حکمو کے چی دا طول طائف والے ٹکڑی ٹکڑی کو ریزے ریزے کو ذکر چی نن تاسو تا دیر زیاد تکلیف ورسو دیر زیاد درد و غم درد ورسو اغی دا مطلب چې اوس با رسول الله مبارک حکم وکي او دا ټول به موږ ریزه ریزه کو دا غرونه به دي د پاسه کېنو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وینا فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون یا الله زما دا قوم وبخي وې دي نه پوهېږي او ورته ویل وایي که چېرې دې کې مسلمانان پیدا نه شو وی کېدې شي د دې په بچو کې الله مسلمانان پیدا کړي هماغه شان شوه په هغې کې هم الله مسلمانان پیدا کړو د هغې په بچو کې بهرحال عرض مې دا چې ټولو نه خوږ بنده ټولو نه محبوب د الله په نسبت باندې څومره امتحانات تکلیفونه پرې راغلي یو سړی بعضې ټیم داسې یاره وایي چې زه مونځ اودس نه کوم نو زه خو سور کې یم ما باندې هېڅ قسمه مصیبت تکلیف نه راځي خو چې مونځ اودس شروع کړم دعوت او تبلیغ شروع کړم علماو سره ناسته پاسته شروع کړم نو ما باندې بیا امتحانات راځي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی را لورته احبوکا و یا رسول الله ز تاسو سره مینا کوم وی سوچو کا وی جی مینا کوم او دام یم چې تاسو سره په جنت کې ملګری شم وی ښا وی بیا ځان تیار کا امتحانات ته مصائب ته مشکلات ته ځان تیار کا ځکه الله په حسب الناس ان یترکوا یقول آمنا وهم لا یفتنون وی خلق دا ګمان کوي چې مونږ ایمان راوړو بس اوس به مونږ باندې امتحانات ناراضي نو اوس باندې ډېر امتحانات راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد البلاء علی الانبیاء فلمسل ثم لمسل ټولو نه سخت امتحانات په پیغمبرانو راځي او بیا ورپسې چې کوم پیغمبرانو ته ډېر نږدې یعنې څوک چې څومره نیک عمل دومره لوی امتحان او مصیبت په دې راځي دا هم ذهن کې واچوي اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح طالبان بخبوئیگی چی سورة ألم نشرح کے اللہ پاک وئی ان مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا تاسو وګورئ کنه دا یسر دلته نکره دی الف لام په نشتا او دا عسر معرفه دی او دا قاعده او قانون دی علما طلبه په خپويږي چې کله دا معرفه معاد شي نسانی غیر اولای او کله چې نکره معاد شي نسانی نه چې کله معرفه معاد شي ثانی عین اولای او کله چې نکره معاد شي نسانی غیر اولای مطلب دا دی
چې د یو مصیبت سره دوه خوشحالۍ دي د یو مصیبت سره دوه خوشحالۍ الله ورکوي امتحانات او مصائب به خامخا په موږ باندې راځي موږ به فریاد نه کوو یو سړی حضرت شیخ صاحب شهید شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه هغه ویل وایي زموږ په کلي کې یو حاجي صاحب وایي هغه پسې جومات نه جرګه لاړه چې یاره مانځه له راځه هغه ویل بس زه مونځ ته نه ځم ما باندې مونځ وایي صاحب نه راځي هغه خو دې بیا خو نه وایي مونځ ته باندې صاحب راځي خدا الله طرفه امتحانات راځي په هغې به صبر کوي الله به د مرتبې درکوي نو هغې ډېر زیات په جرګو باندې سړی راوستو خو چې په کوم مازدیګر یې مانځه له راوستو د هغه قسمت ته ګوره چې دې مازدیګر مانځه کې سجدې له ته بس ډمبر یې وچي شي هغه مچۍ کې غټه مچۍ نه توره وي هغې پرې تندي و چې د هغه په مونځ کې چغې کړو ید د لګان ید د اوسان ما تاسو ته نه چې دا مونځ ما باندې صاحب نه راځي وایي هغه ورځ چې کور ته تللی بیا تر مرګه پورې جومات ته نه راغلی نو مونځ په چا باندې صاحب ولې نه راځي خو دا امتحانات دی هغه په دې نه وپوهه چې ګوره زه الله ته څومره نږدې کېږم دومره تاسو وګورئ په دې بچو کې ګوره دا پلاران بعضې پلاران دوه قسمه مینه کوي بچو سره بعضې پلار داسې مینه کوي چې بچې څه غواړي هغه وله ورکوي چې بچې په څه خفه کېږي هغه نه کوي که بچې وایي سکول ته نه ځم وایي بس نه دی ځي که بچې وایي چې دا څیز راله واله هغه ورلغوي که موبایل راله موبایل ولغوي بچې بالکل نه خفه کوي دا یې ورسره مینه او بعضې پلار یې هغه بچی سره مینه بچی سره به چا مینه نه د هر چا سره مینه هغه کو سکول ته نه ځي مدرسې ته نه ځي نو وخی که وایي چې موبایل راله واله نقصان دeh څیز ورته وایي نو هغه ورله نه اخلي او که داسې د نقصاناتو نه منع کوي فایدهمندو څیزونو ته راکاږي په والو ټکولو باندې خو صحیح لارې طرف ته راکاږي اوس تاسو ووایئ چې دې کې کوم پلار ښه دی دا دویم قسم پلار ښه دی که نه چې واله او ټکولو سره خو صحیح لارې ته راولي نو الله جل جلاله د خپلو بندګانو سره محبت کوي د چا سره هم د الله دشمني نشته خو چا باندې امتحانات او مصیبتونه راځي دی دې پوه شي چې ما سره د الله مینه ده ما سره د الله مینه ده ما سره د الله محبت دی او بعضې مقامات په جنت کې داسې دي چې هغه دې نه بغیر نه حاصلېږي خو بیا هم درته ویم الله جل جلاله نه موږ داسې دعا کوو چې یا الله دې تکلیفونو مصیبتونو او دا بیماری هم د الله نعمت دی او صحت هم د الله نعمت دی موږ به الله ته سوال کوو چې یا الله دا مصیبتونه تکلیفونه درد غم دا ټول ستا نعمتونه دي په دې موږ ته بدلې میلاویږي او دا بیماری هم ستا نعمت دی خو یا الله دغه نعمتونه د صحت په نعمت سره او د خوشحالو په نعمت سره بدل کړي موږ به داسې دعا کوو صحیح ده که نه انشاءالله ځکه موږ ډېر زیات کمزوري یو الله جل جلاله دې زمونږ کمزوري موږ ته معاف کړي او الله جل جلاله دې دغه جنتونه د موږ دپاره تیار کړي دي الله دې موږ ته داسې اعمال نصیب کړي چې موږ او تاسو دغه جنتونو مستحق شو او موږ به مستحق نه یو خو الله جل جلاله په خپل فضل و کرم او مهربانۍ سره موږ دغه جنتونو ته بوځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين چا سنت نہیں کړي سنت